رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمای ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه، یعنی که ستاسې څخه یو څوک یو کار کوي، الله عز وجل دا خوښ لري چې هغه کار محکم او په ښه طریقه سره ادا کړي. اوس به قرآني مبارک آیاتونه واورو چې د محسن او احسان په باره کې څه فرمایي. خو تاسې ښه متوجه سئ چې په راتلونکو آیاتو کې څو واره د احسان او محسن لفظ اوري. الله عز وجل د سورة النحل په 9 نمبر آیات کې فرمایي ان الله یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذي القربى، یعنی بېشکه چې الله عز وجل په عدل انصاف کولو سره امر کوي او په احسان سره امر کوي او خپلوانو اقرباو ته په ورکړه سره امر کوي. الله عز وجل موږ په عدل او احسان کولو سره امر کړي یو. ورونو تاسې پوهیږئ چې په پخوا کې نه پنکه نه ایر کنډیشن، حتی پاچاهانو به د ګرمۍ د دفع کولو دپاره د پیک څخه کار اخیستی. نو یو وخت عمر ابن عبدالعزیز رضی الله تعالی عنه چې د وخت خلیفه او امیر المؤمنین و خپلې مینځې ته وویل هوا ډیره ګرمه ده، پیک را باندې وهه تر څو چې بیدېږم. هغې هم پیک پر واهه تر څو چې امیر المؤمنین بیده سو. د دوبي اوږدې غرمې وې، پر مینځې هم خوب غالبه سو او د هلته بیده سوه. کم وخت چې امیر المؤمنین راویښ سو ویلې ده چې مینځه بیده سوې ده او خولې پر بهیږي. پیک یې راواخیستی او پر مینځه پیک وهي. مینځه راویښه سوه او ویلې ده چې امیر المؤمنین پیک پر وهي. د وارخطایي یا تعجب څخه یې لو چغه وکړه. عمر ابن عبدالعزیز رضی الله تعالی عنه ورته وویل ته هم زما پر قسم بشر یې، لکه زما چې ګرمي کېدل ستا هم ګرمي کېږي. لکه څرنګه چې تا پر ما پیک واهه دا مې خوښه وبلل چې زه هم پر تا پیک ووهم. ورونو دغه عدل او احسان دی. دا هم الله عز وجل د سورة آل عمران په 134 نمبر آیات کې فرمایي والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله يحب المحسنین، او هغه زغمونکي د قهر، یعنی چې د قدرت سره بیا هم خپل قهر زغمي او خلقو ته عفو کوي. او الله عز وجل محسنین احسان کوونکي خوښ لري. ورونو اول د واره د قهر تیرول، د قهر زغمل دا په خپله لوی صفت دی. تر هغه وروسته عفو کول چې هم بد کار کړی وي، قهر خو دې نه پر وکړي اما عفو هم ورته وکړي، دا بیا بل صفت دی، دا احسان دی. نو د پخوانیو صالحینو او ښو خلکو څخه یو نفر و، د یوه ناوړه کار په خاطر پر خپل مريي ډیر په قهر سو او د مريي د وهلو اراده یې وکړه. مريي ورته وویل والکاظمین الغیظ، سړي ویل قهر مې وزغمی، تیر مې کړي. مريي ویل والعافین عن الناس، سړي ویل عفو مې هم درته کړې ده. مريي ویل والله يحب المحسنین، سړي ویل ورځه د الله جل جلاله د پاره آزاد یې. دغه ته احسان ویل کیږي چې د قهر او وهلو په عوض یې مريي آزاد کړي. دا د محسنینو کار دی. او د سورة الاعراف په 55 نمبر آیات کې الله عز وجل فرمایي ان رحمت الله قریب من المحسنین، یعنی بېشکه چې د الله عز وجل رحمت و محسنانو احسان کوونکو ته ډیر نږدې دی. ته په دغه آیات شریف کې ښه فکر وکړه. د الله عز وجل رحمت او مهرباني و هغه چاته نږدې دي، هغه څوک یې وړ او لایق دی چې یو کار ور وسپارل سي هغه په ښه طریقه سره اجرا او عملي کړي. ان رحمت الله قریب من المحسنین. او همدارنګه الله عز وجل د سورة هود په 115 نمبر آیات کې فرمایي واصبر فإن الله لا يضيع اجر المحسنین، او صبر کوه بېشکه چې الله عز وجل د احسان کوونکو اجر نه ضایع کوي.
بیا هم الله عز وجل د سورة رحمان په 80 نمبر آیات کې فرمایي هل جزاء الاحسان الا الاحسان، یعنی نه د بدله د احسان بیل احسانه، خامخا د احسان بدله په احسان سره ورکول کیږي. ته و دغو آیاتو ته متوجه سه چې څونه او تر کومې اندازې پر دغه خوی او د دغه خوی پر قیمت او اهمیت متمرکز دي. الله عز وجل د سورة النحل په 128 نمبر آیات کې فرمایي ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، یعنی بشکه چې الله عز وجل په کومک او نصرت د هغو کسانو سره ملګری دی چې پرهیزګار وي او د هغو کسانو سره ملګری دی چې محسنین او احسان کوونکي وي. پر دا ټولو آیاتو سربیره وراتلونکي آیات شریف ته متوجه سه. الله عز وجل د سورة یونس په 26 نمبر آیات کې فرمایي للذین احسنوا الحسنى وزیاده، او د هغو کسانو د پاره چې احسان یې کړی دی ښه بدله سته چې جنت دی، او نور زیات اجر هم سته چې هغه د الله عز وجل دیدار دی. دغه زیاده څه شي ده؟ د الله عز وجل دیدار او لیدل دي. نو ای محسنینو، احسان کوونکو، تاسې ته دې زیری وي الله عز وجل به په خپلو سترګو سره ښکاره او عیان وویني. سبحان الله، تاسې د دغه ضایع سوي خوی و قیمت ته وګورئ. د الله عز وجل دیدار، الله جل جلاله دې دغه دیدار زموږ او ستاسې نصیب کړي. او بیا هم الله عز وجل د سورة الزمر په 34 نمبر آیات کې فرمایي لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين، یعنی ستا دوی ته په جنت کې هر هغه نعمت چې دوی غواړي په نیز د رب د دوی، دغه کرامت، دغه عزت، جزا، بدله د محسنینو احسان کوونکو ده. او بیا هم رب عز وجل د سورة النجم په 11 نمبر آیات کې فرمایي ويجزي الذين احسنوا بالحسنى، او الله عز وجل وهغه کسانو ته چې احسان یې کړی وي په جنت سره بدله ورکوي. ورونو، د احسان او محسنینو په متعلق په قرآن مجید کې خورا ډیر آیاتونه نازل شوي دي، تر داسې اندازې چې د احسان لفظ په قرآن مجید کې 12 واره ذکر شوی دی، او د محسن یا محسنین لفظ یعنی احسان کوونکي 18 واره ذکر شوی دی. خو زه هغه ټول آیاتونه د وخت په لحاظ نسم را نقلولای، فقط په آخر کې به یوازې هغه آیات تلاوت کم چې الله عز وجل موږ په احسان کولو سره امر کوي. الله عز وجل د سورة البقره په 195 نمبر آیات کې فرمایي واحسنوا ان الله يحب المحسنين، او احسان کوي، نیکی کوي، بشکه چې الله عز وجل احسان کوونکي خوښ لري.